السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د سنگل فیز موټر د کرنٹ د کالکولیټ یعنی د محاسبې پر رابطه باندې ده. تاسو څنګه کولی شئ د هر قسمه سنگل فیز موټر که ایچ پی وي یا کیلو واټ وي تاسې د هغې محاسبه وکئ. دوستانو د هر څه د مخه تاسې چې کله د سنگل فیز موټر د کرنٹ محاسبه کوئ او د دې امپیر معلوموئ نو تاسې باید دوستانو د موټر درې شیانو ته متوجه اوسئ چې موټر پاور یعنی واټ د دې څو دی او دوهم دوستانو د دې ولټ څو دی، دا په څو ولټه برق اندازه باندې کار کوي او د دې دریم دوستانو د دې پاور فیکټر 0.8 دی که نه 0.9 دی. د دې نه وروسته دوستانو تاسې کولی شئ د سنگل فیز موټر کالکولیټ یعنی محاسبه وکئ. د دې محاسبې دپاره د کرنٹ د موټر د محاسبې دپاره دوستانو خپل فرمول دی چې کرنٹ مساوي کیږي پاور تقسیم دوستانو په ولټ ضرب پاور فیکټر سره. د دې فرمول په واسطه باندې تاسو کولی شئ د هر قسمه سنگل فیز موټر کرنٹ یعنی امپیر معلوم کئ. که دوستانو دا ایچ پی وي او یا دوستانو دا کیلو واټ باندې وي نو تاسې په اسانۍ سره کولی شئ د هغې محاسبه وکئ. اول راځو دوستانو زموږ سره مثلا 3 ایچ پی 3 پاوره یو موټر دی چې دا سنگل فیز دی او دا دوستانو د دې د ولټ اندازه 220 ولټه ده او د دې پاور فیکټر دوستانو 0.8 دی. تاسو ډیر څنګه کولی شئ چې د دې امپیر معلوم کئ. نو اول دوستانو تاسې به 3 ایچ پی دوستانو دا واټ ته بدلوئ او دوستانو یو ایچ پی مساوي کیږي د 246 واټه سره. بیا به دوستانو دا په 3 کې ضربوئ. 3 ضرب 246 مساوي کیږي د 2238 واټه سره. د دې نه وروسته بیا کرنٹ مساوي کیږي د 2238 تقسیم پر 220 ضرب پاور فیکټر چې 0.8 دی نو کرنٹ مساوي کیږي 12.1 امپیر سره. بل موټر دوهم زموږ سره دوستانو دا دی د کیلو واټ باندې دی چې دا 2.2 کیلو واټ دی او د دې ولټیج دی 220 یعنی د برق اندازې 220 ده او پاور فیکټر د دې 0.8 دی. نو کرنٹ مساوي کیږي کیلو واټ ضرب واټ سره چې دا زر دی. 1 کیلو واټ مساوي کیږي د زر سره نو دا به تقسیمو په ولټ ضرب پاور فیکټر باندې نو 2.2 کیلو واټه ضربو بیا په زرو کې چې موږ ته په لاس باندې راځي ټوټل واټ 2200 واټه. د دې نه وروسته دوستانو کرنٹ مساوي کیږي 2200 تقسیمو بیا په 220 ضرب 0.8 باندې نو کرنٹ مساوي کیږي دوستانو زمونږه 2000 او 200 تقسیمو په 1.6 نو موږ ته په لاس باندې امپیر راځي 12.5 امپیره. دوستانو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ که سنگل فیز موټر په ایچ پی باندې وي یا په کیلو واټ باندې وي نو دې فرمول په واسطه تاسې کولی شئ ډیر په اسانۍ سره د دې امپیر معلوم کړئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي د خپلو ملګرو سره یې لایک او شیر کړئ ترڅو ګټه او پیدا او خیر یې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.